دوستانو یوه ډېره عبرتناکه او عجیبه واقعه مخې ته راغلې ده چې په پېښور کې یوه ښځه لیډي ریډینګ هسپتال ته راغلې ده چې د پېښور ډېر غټ او لوی هسپتال دی او هلته یې د خپل سر اکسره کوله چې پکې لیدلې شوي دي چې په سر کې یې میخ وهلی شوی دی او د ډاکټرانو نه معلومه شوې ده چې د هغې ښځې په سر کې میخ وهلی شوی دی چې د دغې ښځې پیر ته ویلي چې زما نارینه اولاد نشته نو هغه ورته د علاج په غرض باندې په سر کې میخ وهلی دی چې دې سره به ستا نارینه اولاد پیدا شي. نو دوستانو دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان هم ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه چې څو ورځې مخکې ته راغلې ده پېښور کې مخې ته راغلې ده چې دغه واقعه چې څو ورځې مخکې په پېښور کې مخې ته راغلې ده او دغه ښځه په زخمي حالات کې هسپتال ته راغلې ده ځکه چې د درد او تکلیف برداشت یې نشو کولی. واقعا چې په سر کې میخ ووهلی شي نو څومره زیات تکلیف لري. که چېرې د انسان یو ځای لږ شانتې زخمي شي نو د هغې تکلیف ترې وګوري. نو ډاکټرانو د هغې ښځې علاج هم شروع کړی دی او دغه ښځه وایي چې زه صرف په دې لالچ کې راغلی وم چې ماته الله پاک نارینه اولاد راکړي نو له همدې لپاره ما هر څه ته غاړه کېښوده. ملګرو اوس له دې ښځې علاج هم شروع دی خو ټولو هغو سړو ته وایم چې کوم د ښځو نه لورګانې نه غواړي او غواړي چې ماته زامن پیدا شي او بار بار د ښځو نه هم دغه مطالبه کوي او ښځې په دې خبرو سره ذهني بیماریږي نو هغوی ته پکار دي چې هیڅکله هم داسې کار ونه کړي ځکه چې لور او زوی ورکول د الله تعالی ورکړه ده. هیڅکله هم په ښځو باندې داسې ظلم نه دی کول پکار چې هغوی د لوڼو راوړو باندې بار بار د وهلو او ټکولو او ظلم کار شي. دوستانو دا و زمونږ نننۍ ویډیو چې در سره مو شریکه کړه. په ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.